تاسو ټولو راغلو ښاغلو ته پکې راغلې ملګرو لږه خاموشي اختیار کړئ دا غلامۍ چې دی دا زموږ د ټولو په جمع کشر دی او دا ډېره جزانان دي چې موږ غوندې غریبانانو سره کار کوي نو هغه بیا ډېره جزانان دي که نه نو تاسو چې په څومره ملګري راغلي یې نو تاسو هم کولی شئ تاسو په دله سره ډزې نه کوئ په دې موقع باندې په دې موقع باندې خوشحالي وکړئ دی ونازوئ که دلته د ده چېرته 100 روپۍ کېږي نو د ده د واده ده بامبېړه به بسپک شي تاسو هم لوی لوی سړي یې واړه نه یې که نه او ټول خپل خپلوان یې په یو ځای کې په بل ځای کې په نشو تماشو پیسې لګوئ نو په دې ماشوم ته یې ورکړئ نو ډېره ښه او هغه تاسو کولی شئ چې کومه سندره در باندې ښه لګېږي کوم ساز در باندې ښه لګېږي مونږ چې هم راغلي یو نو د دې کشر او د دې ماشوم سپورټ لپاره راغلي یو چونکې پیسې خو مونږ په پوره نړۍ کې ګرځو که موسیقي کوو که کاروبار کوو که روزګار کوو نو مونږ یې ګټو تاسو ټولو راغلو ناستو ملګرو ته دغه یو خاص ده ځکه چې دا یو طریقې یو محفلي چې د واده زلمۍ یا د واده کورنۍ ملګري سپورټ کړي نو دغه خو ستاسو د ټولو خپلوانو دپاره وه بیا زمونږ هغه دوستان چې د لرې لرې نه راغلي دي که د هغه د کورمې نه راغلي دي که د صوابۍ نه راغلي دي که د سوات نه دي که د پېښور دي هغه ټولو ته ډېره زیاته مینه ډېر احترامات امین کونډي د هغه سره افریدی صاحب د فهیمداد سره ملګري زمونږ رباني صاحب ډېر خوږ زما ملګری و د موسیقۍ مین نو هغه د رباني ملګرو ته بیا ستاسو دوستانو خپلوانو ته ټولو ته په ډېر روڼ دندي باندې هرکلی زما نه وړاندې ګلورین باچا کمال خان یو تاسو ته سندرې وویلې اوس به زه په خپل وار باندې څه شعرونه څه سندرې تاسو ته ووایم خو بیا هم په دغه هیله په دغه ډاډ باندې چې موږ ټول د غلامي د عرفان د دوی د کورنۍ د سپورټ دپاره راغلي یو دغه خلکو ټول عمر زموږ خدمت کړی دی زموږ عزت یې کړی دی په دې په وجه باندې خدای زموږ ډېر کارونه آسان کړي دي نو غلامي ته عرفان ته د هغې کورنۍ ته دا واده دا ښادي مبارکه او بختوره وي خدای دې وکړي چې چېرته پښتانه دي د هغوی په کورونو باندې د خوشحالۍ راشي او دغه خوشحالۍ دې ورسره ملګري شریکه کړي ورسره دې بدرګه کړي ورسره دې اوږه ویسي سپورټ دې کړي نو د غلامي دپاره د لاسونو ملاقات تاسو سره ټول غلامي تکړه ځوان دی واده دې ورته بختور وي خدای دې وکړي چې ښه ژوند ولري خدای دې وکړي چې د دې نه مخکې نورې کامیابۍ ورته خدای نصیب کړي زمونږ نیکې هیلې او احترامات ورسره دي جاوید لالا په اجازه باندې نور د هنرمندانو د کورنۍ چې څومره هم اساتذې کرام دي د هغوی په اجازه یو څو شعرونه تاسو ټولو ته وړاندې کوم تاسو ټولو ته رباني صاحب چلته ده رباني صاحب ما ازمایلی نتا نه یم خبر د ځینو خلکو په خندا مثلا سره محسوس کړي ولې داسې غرور لکه چې فتح کړي دنیا مثلا څوک به په کما زړه ترېنه ځان راټول کړي څنګه یې وباسي له ذهنه سړی ستا په سرلاس کې دي ستا په سرلاسو نیسي لون چې نشي باران ته ودرېږي دا مسله د سمندر په غاړه هر څوک کیني څوک په مطلب د هیچا نه پوهېږي
چې کم یو نیت د ځان وجنې څوک انتظار کوي د چا سزا ژوند له اعتبار پکار دی لږ انتظار پکار دی ای ځوانه هنر یې زده کړه ځوانه څه کار پکار گفتار که خشینو سا خخو کردار پکار دے مور می علی مخوخا زوی می خیار پکار دے یتیم وطن سکوی ورلمر پلار پکار دے د باچا جی په شانتي یو ښه فنکار پکار دی یا ارمانه وژنه مې ما ژوند مې پکار Yar, wax,